زه پښتون د پښتو غرشم نه یریږم نه نړیږم. بسم الله الرحمن الرحیم. لوی خدایا پښتنو کې متشمار کا کدانوی د منصور مت پدار کا. زه نجیب په پښتنو باندې مین یم تخواره واره زما دغه اشعار کا. محترم اوریدونکو دا وخت زه اکبر پوره کې ناستم او زموږ ډېر خوږ ملګری ډېر دروند ملګری چې د پښتو ادب ډېر وخت نه لګیا دی خدمت کوي نجیب الله نجیب صاحب سره ناست یم. انشاءالله دوی سره به خبرې اترې کوو او د خاورې بیټک دلته ډېر دا ملګري یادوي که نه مشهور دی هلته کې ناست یو نو ستاسو خدمت کې به اوس دوی سره خبرې اترې اشعار هر څه باره کې خبرې کوو. نو ټول نه مخکې به تعارفي خبرې اوس وکړو نه پس به انشاءالله شاعري هم تېرو. السلام علیکم. څنګه علیزي صاحب بخیر؟ ما ستاسو څنګه چې ملګرو ته مخکې وي چې د ډېر وخت نه نجیب صاحب لګیا دی د پښتو ادب خدمت کوي نو تاسو خپله په خپل زبان باندې هم زما د پښتو ادب پاڼې ملګرو سره خپل تعارف وکړئ. اختر شیر صاحب ډېره مننه چې تاسو زمونږ د دې ښکلي ښار د نوښار سیمې سره تعلق لرئ او مونږ ته په دې خپله پاڼه کې بلنه راکړه. زه ستاسو ډېر زیات ممنون و مشکور یم او د پښتو ټولو مینوالو ته سلام که هغه په لر دي او که په بر دي که هغه مسافر دي او که هغه په کورونو کې ناست د پښتو د ادب د ذوق سره تعلق لري. نوم مې نجیب الله نجیب دی څنګه چې دی وویلې دلته په اکبرپوره کې اوسېږم او د پښتو شعر یو طالب علم یم نو کوشش به کومه چې زمونږ مینهوالو ته زه څه وړاندې کړم. او لږ اوس دې نه مخکې مونږ خبرې اترې کولې ملګرو سره هم تاسو سره هم چې یاره ما هم کته تاسو نه ومرې د ملګري به اوس ومري چې تاسو سره د شمار نه بار کلامونه دي چې ما په دې کم وخت کې تاسو ته وویم نو دا د کتابونو 4-5 خو دلته پراته دي ویني به ملګري نو تاسو دا ما ته ووایئ چې د خپل کتاب د چاپ ولې تاسو ته اوسه اراده نه ده کړې؟ یاره جي د چاپ خو لازمه د چاپ خیال مې نشته دی بس که الله ته منظوره وه نو چاپ به هم وشي ځکه چې د دې نه خو ما اوسه پورې ډډه کوله خو اوس به کوشش کوم مینهوالو ته اوس راښکاره شو. او ملګرو ته که دا مو ووایي چې یاره د څومره وخت نه شاعرۍ سره ستاسو تړون؟ 1999 نجیب باقاعده ما دا آغاز کړی دی څه وخت کې چې ما په 14م کې سبق ویلو د هغه وخت نه زه د پښتو ادب سره زما مینه ده او زیات زما آزاد نظمونه دي د حالاتو واقعاتو په باره کې کوشش کوم او باقي د مینهوالو خوښه ده چې دی یې خوښوي او که نه. ښه جي بس زما خو خپل ځاني دغه کوشش دی چې کم روکې ملغلري دي که نه کم خلک شاعران د پښتو ادب خدمت چې کوي او روک دي خدای دې نه ورښوي خو مطلب دا چې پټ دي نو د هغوی د لټون دپاره زه ګرځم خپل تګ و دو کوم نو انشاءالله ستاسو به زمونږ د نجیب الله نجیب صاحب لیک ډېر زیات خوښ شي. نو وړومبی شروع به راته تاسو د څه نه کوئ څه به راته ویل؟ یو نظم دی د پښتون په باره کې. جي ضرور ارشاد. وایي دښمن ته تندر د اسمان داسې دی دښمن ته تندر د اسمان داسې دی او ما ته خو هر یو پښتون ګران داسې دی او زما تاریخ ټول په جنګونو شو تېره زما تاریخ ټول په جنګونو شو تېره زما د میړانې لوړ نشان داسې دی او زما پوهان وژني دا نور قومونه زما پوهان وژني دا نور قومونه زما پخته ګمان داسې دی او نن قتلوي چې څوک زما بچیانه نن قتلوي چې څوک زما بچیانه خوشحال به نشي زما فرمان داسې دی او دا زه نجیب یې په خفګان خفه یم د لر او بر افغان یو ځان داسې دی. زبردست ډېر ښه ډېر زبردست. او یعنی یو داسې قسم وینا لګیا دی ستاسو د خولې مونږ اورو چې هغه کم نامور یا زه به دا ووایم چې مشهور کم شعرا دي
نو هغوی په خپل ځای ډېر زیات قابل دي او د هغوی مخې ته چې ستاسو وینا راشي انشاءالله هغوی به ضرور خوښوي. او بل زما خواست خپلو ملګرو ته چې کم مشهور شاعران دي هغه خاص مشهور دي که نه، نو کم چې دا نوې او پټ زمونږ ملګري دي دوی دپاره تاسو په سوشل میډیا کمپین چلوي یا څومره پیجونه چې د دې قسم دي واړه پیجونه دي هغه هر یو دی، خو د شاعرانو او د پښتو د ادب د خدمتګارو لګیا دی هغوی خدمت کوي. نو تاسو له پکار دي چې د هغه ټولو پیجونو د هغه ټولو ملګرو مرسته وکړئ او هغوی له ډاډګیرنه ورکوئ. نو ډېر خوشحال شوم چې زه صحیح ځای ته انشاءالله راغلی یم. نور به هم تاسو نه اورو، خو اول به زه دا تپوس تاسو نه وکړم چې یاره ستاسو تعلیمي قابلیت که مونږ ته تاسو ښکاره کړو نو ډېره یاره جی بس ماسټر مې کړی دی IER کې. ښه جي ښه ماشاءالله. او نور د ژوند مشغولتیا څه داسې قسم خبره چې ملګرو سره شریکول غواړئ؟ بس د ژوند خو همدغه مشغولتیا ده، بس چې دا څه لیکو بس تاسو یې وینئ. او بله خبره دا ده چې بس رزق دی الله یې ورکوي بالکل، او بس خپل څه کاروبار کوو دلته دې ملګرو سره په اکبرپوره کې. نو اوس به راته بل څه داسې بس یو به درته یو نظم ووایم د غزل په طرز کې ورکوټی غوندې نظم دی. وایي هسې بې ځایه لطیفو ته ضرورت نشته دی. هسې بې ځایه لطیفو ته ضرورت، هسې بې ځایه ممتاز خان وایي لطیفو ته ضرورت نشته دی، هسې بې ځایه افسانو ته ضرورت نشته دی. زبردست. او هسې بې ځایه لطیفو ته ضرورت نشته دی او هسې بې ځایه افسانو ته ضرورت نشته دی. مینه جوره فلسفه ده که پوهیږي پې څوک. جوره فلسفه، مینه جوره فلسفه ده که پوهیږي پې څوک، نو مینه کې یاره فلسفو ته ضرورت نشته دی. زبردست ډېر. مینه جوره فلسفه ده که پوهیږي پې څوک او مینه کې یاره فلسفو ته ضرورت نشته دی. او مینه کې غم او خوشحالي دواړه ورور خور غوندې وي. مینه کې غم او خوشحالي دواړه ورور خور غوندې وي او خوشحالي غواړه نور غمو ته ضرورت نشته دی. بیا دا شعر کوم ووایې؟ مینه کې غم او خوشحالي دواړه ورور خور غوندې وي او خوشحالي غواړه نور غمو ته ضرورت نشته دی. او څوک چې څه غواړي وررسیږي دا د رب قانون دی. څوک چې څه غواړي وررسیږي دا د رب قانون دی. امن وغواړه سرو لمبو ته ضرورت نشته دی. امن وغواړه سرو لمبو ته ضرورت نشته دی. او په پېښور او په کابل کې فرق چا راوستی؟ پېښور او په کابل کې په پېښور او په کابل کې فرق چا راوستی؟ پښتون یو ورور دی فاصلو ته ضرورت نشته دی. ډېره مننه. وایي په پېښور او په کابل کې فرق چا راوستی؟ پښتون یو ورور دی فاصلو ته ضرورت نشته دی. نو دا زه نجیب په دغه غم کې فریادي ښکارمه، دا زه نجیب په دغه غم کې فریادي ښکارمه. مونږ یو ورونه زمونږ لانجو ته ضرورت نشته دی. مونږ یو ورونه زمونږ لانجو ته ضرورت نشته دی. زبردست ډېر ښه ماشاءالله ډېر بهترین کلام واورېده. زه یو خو ملګرو ته دا خبره ښکاره کړم، زه د نوښار نه راغلی یم. اخترشید ما سره زما ملګری امیر دی، امیر شید. نو دلته کې یو ډېر زبردست نظام تاسو به وینئ. خور بیټک مشهور چې کوم د فیسبوک زمانه ده، د کمپیوټر زمانه ده، او په دې کې حجره جامدی ساتل یا بیټک جامدی ساتل دام د پښتو کلتور یو حصه ده. او په دې زه د ټولو ځوانانو ته داد ورکوم او ډېر خوشحال یم. نو نومونه خو زما ړومبی ملاقات ته د ټولو راځي نه، انشاءالله هغه به زه په ډسکرپشن کې دی نومونه ضرور لیکم. اوس راځو خپل مهمو خبرو طرف ته چې محترمه ډېر زبردست کلامونه دي. نور په کومو موضوعاتو تاسو داسې لیک کړی دی چې یاره جي زه خو په خپله څنګه چې تاسو ته پته وي زه د برې پښتونخوا یم. نو چونکې په مونږ باندې چې کومې سختیانې تېرې شوي دي او نن په کشمیر باندې کوم حال دی، نو هغه حال مونږ محسوسو ځکه چې نن په کشمیر کې دا د 4 میاشتې وشوې چې په هغې باندې کومه کرفیو لګېدلې ده. نو بس دا خو یو ډېر ظلم دی. خو د هغې په باره کې یو دغه دی، وایي د کفارو دوستي نشي
ترېنه څنګ به کوو جی د کفارو دوستي نشي ترېنه څنګ به کوو د کشمیر تر ازادۍ پورې ښه جنګ به کوو او کشمیریانو دا ګناه د ازادي غواړي دوی د کشمیریانو د ګناه ده. کشمیریانو دا ګناه ده ازادي غواړي دوی د کشمیر د ټول ولس سره یو ننګ به کوو او د کشمیر تر ازادۍ پورې ښه جنګ به کوو او فلسطین سره عربو ناروا وکړله فلسطین سره عربو ناروا وکړله مونږ عجم ټول بهارت باندې غورځنګ به کوو مونږ عجم ټول بهارت باندې غورځنګ به کوو او پاکستان افغانستان پکې لاچار راوستو پاکستان افغانستان پکې لاچار پاکستان افغانستان پکې لاچار راوستو د اقبال د فلسفې مونږ یو آهنګ به کوو او د کشمیر تر ازادۍ پورې ښه جنګ به کوو او بهارت دې د میړانې خپل تاریخ وښایي بهارت دې د میړانې خپل تاریخ وښایي ابدالي نیکه د تورې نوی رنګ به کوو بهارت دې د میړانې خپل تاریخ وښایي ابدالي نیکه د تورې نوی رنګ به کوو او ډېر زبردست زړه ته ولګېد زړه پورې وای پاکستان افغانستان پکې لاچار راوستو پاکستان افغانستان پکې لاچار راوستو د اقبال د فلسفې مونږ یو آهنګ به کوو او بهارت دې د میړانې خپل تاریخ وښایي بهارت دې د میړانې خپل تاریخ وښایي ابدالي نیکه د تورې نوی رنګ به کوو او د محمود غزنوي تاریخ ځلانده دی پروت بالکل د محمود غزنوي تاریخ ځلانده دی پروت او غزنوي نیکه په شان د تورې شړنګ به کوو او دا مودي پکې لا څه دی دی مردار به کو مونږ دا مودي پکې لا څه دی دی مردار به کو مونږ د نجیب غوندې وینا هر یو ملنګ به کوو د نجیب غوندې وینا هر یو ملنګ به کوو او د کفار دوستي نشي ترېنه څنګ به کوو او د کشمیر تر ازادۍ پورې ښه جنګ به کوو ډېره مننه ډېر زبردست تاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو مال وخت راکو او دا دومره ښکلي زبردست کلامونه انشاءالله مخکې به ملاقاتونه کوو مخکې به خبرې اترې کېږي خو لکه یو خبره مشهوره ده چې پښتانه قوم پرست دي صرف خپل قوم سره مینه لري نو دې نظم نه دا خبره ثابته شوه چې پښتانه قوم پرست ضرور دي قوم پرست خو هغه صحیح مسلمانان او رحمدل هم دي یعنی کشمیر یو الګ قوم دی زمونږ نه د هغوی دپاره تاسو په زړه کې دومره درد دی او دومره فکر دی نو دې نه ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره بلې نشته نو انشاءالله بیا به راځو ستاسو خدمت کې به حاضرېږو ټول ملګرو ته خواست دی زما د پاڼې چې دا دغه څنګه چې ما سره دا نور کم ملګري دلته په موقع باندې ناست دي د دې ځای اکبرپورې او دا خاورو بیټک په دوی باندې آباد دی او حجرې کلچر په دوی کلتور د حجرې په دوی آباد دی نو دا یو ممتاز بای دی ناظم شاه فیصل دی غالبا او جی ناظم شاه فیصل او محمد عابد صاحب حمید ګل بای نو دا ټول ملګري دلته موجود دي ما سره نور هم دي خو د ټولو نومونه چونکې نه راځي د ټولو مشکور یم او ډېر زیات خوشحال شوم او زه دی له یو ځل بیا شاباسي ورکوم چې زمونږ د پښتو کلتور دوی جمدې ساتلی دی او ملګرو ته خواست دی چې کوم دا ګوري چې هغوی دا ویډیو لایک هم کړي خپلو ملګرو سره شریکه هم کړي او پاڼه هم لایک کړي او صرف زمونږ پاڼه نه بلکې هر هغه پاڼه چې داسې د ښه شاعرانو هغوی مرکې پکې کوي نو ضروري نه ده چېرې زما پاڼه یا زمونږ پاڼه دا د ټولو پښتنو پاڼه ده انشاءالله په دې به نور شعرا ملګري څنګه دا قابل ملګری دی هغه به راځي تر بلې مرکې پورې ستاسو نه زه اختر شید د اکبرپورې خاورې بیټک نه اجازت غواړم د الله په امان